بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. دویمه برخه. د پلار په غږ مې سترګې رډې شوې. په غوسه یې وویل: یو ورځ نه ده، دوی نه دي، غټ سړی دی. وروسته مې د مور غږ واورېد: خیر دی، زه به یې ورته ووایم. پوه شوم چې پلار مې ولې په غوسه دی. ساعت ته مې وکتل، لمر را نه و راختلی. په بړستن کې مې پښې بندې کړې. د کوټ په لستوړو کې مې لاسونه رانیستل او له کوټې ووتم. د کوټو او دالان ورونه اوږده دهلیز نه خلاصېدل. دهلیز مې د ګوتو په سرونو لنډ کړ. کله چې د دالان ور ته ورنږدې شوم، پر سپږمو مې د تودې ډوډۍ بوی ولګېد. د مور مې د وره له چولې راته پام شو. ور مې خلاص کړ او دالان ته ورننوتم. زړېدلې شونډې یې وخوځېدې. پلار به دې درسره ګوري. د خواست په ژبه مې وویل: خیر دی مورې، لا وخت شته. خیر دی مورې، لا وخت شته. ته یو بدنۍ اوبه را، زه به اودس وکړم. خو دا ځل یې په غوسه راته وکتل. تر تا خو د هغه کشری ورور ښه دی. پلار یې یو ځل ورته وویل چې سهار جمعې ته راځه. تر اوسه د هغه خبره نه ده هیره کړې، خو ته غټ سړی سره غرمه راجګېږي. د مور خوا بدون مې نه شوی زغملی. ژمنه مې ورسره وکړه چې له دې ایسته به تر پلار مخکې په جومات کې ناست یم. دا وخت مې ورور دالان ته راغی. د هغه په لاس کې نیول شوی چایجوش د تېرې شپې مسافر را په زړه کړ. ومې ویل: هغه سړي ته چای وړی؟ لیونی یې یادی؟ او لالا، هغه خو په جومات کې نه و. مور مې وویل: خوارکي به په دې نیم ګز واوره کې چېرته تللی؟ په حیرانتیا مې وپوښتل: نیم ګز؟ د ځواب پر ځای په رپېده اواره شوی پاستي تناره ته ور ټیټ کړ. زه هم ولاړ شوم. د دالان پر یوازینۍ خوله شوې کوچنۍ ښیښې مې ورغوی تېر کړ. انګړ تک سپین و او د زردالو د ونې پر وچو ښاخونو 4 ګوتې واوره پرته وه. د مور غږ مې واورېد: چای دې وڅښه او بام ته وخیژه. په وروسته له کوچني ورور سره یو ځای د بام په سر ولاړ وم. اسمان برک و او په واوره کې لرې کلي توربخن برېښېدل. زموږ د کلي په هر بام 1-2 تنه ولاړ وو او واوره یې اچوله. د ورور په غږ مې جټکه وخوړه: لالا، راځه چې بامونه سره ویشو. 2 ستا او 2 زما. هغه ته مې وکتل. نیم بام یې تور کړی او زه لا په نیم ګز واوره کې ولاړ وم. خندا راغله. د واورې غنډوسکی مې جوړ کړ. خو مخکې تر دې چې پر هغه وار وکړم، تر زوی مې د خپل کور له بامه را باندې غږ کړ: هلته یو څه ښکاري. 2 کارغان هم ورته ناست دي. ور غږ مې کړ: چېرته؟ د دښتې خواته ګوره، د توت ونې ته نږدې. ورمېږ مې کوږ کړ. ده رښتیا ویل. په واوره کې یو تک تور شی برېښېده. وار له واره مې د تېرې شپې مسافر په زړه کې ودرېد او په چیغه مې وویل: هله ژر کوه. د ژابو مې ټکاوه. مور مې یوه بله بړستن را باندې وغوړوله. تر څنګ مې کېناسته او ویې ویل: د ژوندو دی؟ لنډ ځواب مې ورکړ: نه پوهېږم، خو زما په شا لا پکې ساه شته. له ځان سره یې وویل: خوارکې. دا وخت په دهلیز کې دربی شو. دروازه په شدت سره خلاصه شوه. ورور مې په وره کې ودرېد او په ستړي غږ یې وویل: اورلګید چېرته دی؟ مور مې وارخطا غوندې شوه. په اورلګید څه کوې؟ پلار یې غواړي د مېلمنو د کوټې بخارۍ بلئ. ولې؟ لیونی زموږ حجرې ته راغی. مور او ورور مې دواړه له کوټې ووتل. زه هم ولاړ شوم. پیسو ته مې وکتل. لا لندې وې. پټو مې تر ځان تاو کړ. د باندې سوړ باد چلېده او غونډۍ وریځې شمال لور ته په مخه کړې وې. د واورې نه پورته شوې رڼا مې سترګو له اوښکې ډکې کړې. د مېلمنو له کوټې نه چې د انګړ دروازې ته نږدې پر دیوال پورې نښتې وه، ګډ وډ غږونه اورېدل کېدل. کوټې ته ورغلم. پر غځېدلې مسافر غبرګې بړستنې پرتې وې. اوږد بالاپوښې سر ته شاړی پروت و او څو کلیوالو پلتۍ ورته وهلې وې. ورور مې هم د دې خوا اخوا ګرځېده. هغه ته مې وویل: د بامونو واوره لا پاتې دي. پلار مې بخارۍ ته ور پوکړه او بیا یې مخ ور واړوه. ته مرسته ورسره وکړه، واوره درنه ده. مخکې تر دې چې څه ووایم، د تره زوی مې ور ډونبی کړ: کاکا،
زه به ورسره لاړ شم، د ده پیسې لندې دي او څو شېبې مخکې دا دروند بار په خپلو اوږو ترجمات ته را رسولی. له ده سره یې پراته سړي ته اشاره وکړه، ولاړ شو او له ورور سره مې یو ځای له کوټې ووت. کلیوال اندېښمن غوندې وو. په کوټه کې یوازې پوښتنې اورېدل کېدې: څوک دی؟ له کومه راغلی؟ که مړ شو نو څه به کوو؟ په پای کې مې پلار وویل: که هر څوک یې اوس مو غاړه ته رالوېدلی، که یې پور پرې کړ بیا به هغه وخت کې ګورو. کلیوال تر غرمې ناست وو، بیا یو ځای ولاړ شول. پلار مې د ډوډۍ ست ورته وکړ، خو دوی پاتې نه شول او له پلار سره مې یو ځای له کوټې نه ووتل. پر سره انګار مې یو دوه د توت لرګي کېښودل. په تاخچه کې یوه زړه مجله پرته وه. لاس مې ور وغځاوه او د بخارۍ تر څنګ مې دیوال ته ایښې بالښت ته ډډه ووهله. د مجلې پاڼې مې واړولې. یوه کیسه مې پیدا کړه. د پای له څو کرښو نه وپوهېدم چې تلوسه لري او په لوستلو ارزي. کیسه په زړه پورې وه، ښه انځور یې درلود او ذهن یې ورسره ووړ. د دوهمې پاڼې په نیمایي کوم چې ناڅاپه یو لړزانده غږ شو. خوله را باندې راغله. انوره زویه! په بیړه مې سر هسک کړ. یو سرتور ډنګر سړی د کوټې په منځ کې ناست و. څپولي ویښته یې سره سریښ و او یوه سترګه یې وچه راته نیولې وه. شاوخوا مې وکتل، په کوټه کې له ما او بوډا پرته بل څوک نه و. سړي په لړزانده غږ خپله خبره تکرار کړه: انوره زویه! انوره! له دې سره یې بړستنې له څنګنونو راوښویېدې لکه یو ماشوم چې نوی پر پښو راغلی وي. همداسې په لړزېدلي لینګو ولاړ شو، خو مخکې تر دې چې خپل انډول له لاسه ورکړي، په چټکۍ مې لاسونه ترې تاو کړ او ورو مې په خپل ځای پرېیست. لړزانده لاس یې له ځمکې پورته شو او زما پر مخ یې داسې تېر کړ لکه د چا چې پر یو ماشوم مینه راغلې وي. لاس یې تود و، پوه شوم چې تبه لري. ورو ورو یې سترګه بې نوره کېده. وروسته نیمکخه شوه او بیا یې تار تار سپین باړه سره ورغلل. نبض مې وکوت، رګ یې په چټکۍ سره غورځېده. دا وخت مې ورور له انګړ نه راغږ کړ: ډوډۍ تیاره ده. په بخارۍ پورې مې یو دوه نور لرګي هم پسې کړل او د مېلمنو له کوټې نه ووتم. د کور په دهلیز کې مې د پلار غږ واورېد: په جومات کې خدمت نشي کېدی، ځکه مې کور ته راوړو. د کوټې اور مې خلاص کړ. مور مې وویل: هو، ثواب لري. د غرمې ډوډۍ مې له پلار، مور او کوچني ورور سره پر یوه دسترخوان وخوړه. پاتې ورځ 2-3 ځلې د مېلمنو کوټې ته ورغلم، خو مسافر به د تیر په څېر بې سده پروت و. ماښام قضا و چې کله مې لاټین ته اورلګیت ورته کړ، د مسافر سترګه پرانیستې راته ښکاره شوه. دی ستونی ستغ پروت و او سترګه یې د چت تیرانو ته نیولې وه. ومې ویل: څنګه یې؟ ورمې کې کوږ شو، خو څه یې ونه ویل. ورمخته شوم، پر تندي مې لاس کېښود. تبه یې پرې شوې وه. ورو مې ویل: د خوړو اشتها لرې؟ دی بیا هم غلی و. ما زیاته کړه: که د کور کلي ته نږدې راته ووایه، زه به یې خبر کړم. هغه یوازې مخ رانه واړاوه. ما هم څه ونه ویل او د بخارۍ په لګولو بوخت شوم. خو شېبه وروسته مې چې ورته پام شو، نو د سترګو له کونج نه یوه اوښکه راوغړېده او د غوږ له پاسه یې په ببرو سپینو ویښتو کې پټه شوه. په څېره کې د بېوسۍ نښې ښکارېدې. په خپله خبره وشرمېدم. ورو مې وویل: پر موږ بار نه یې او اوس تللی هم نه شې. له یوې خوا په واوره کې مړ نشته او له بلې خوا ناروغه یې. بوډا غلی و. زه هم لاړم. هغه مې یوازې پرېښود او مخصوصاً له یوې کاسې یخني ښوروا سره بېرته د مېلمنو کوټې ته راغلم. بوډا په خپل ځای ناست و. سترګې یې رااړوله، خو څه یې ونه ویل. کاسه مې د بخارۍ پر سر کېښوده. له لاس اوبه مې وروړې او په چلمچي کې خړې اوبه تویې شوې. کله چې مې ډوډۍ پر دسترخوان کېښوده، پاستي ته یې لاس ور وغځاوه. هو مې ویل: پلاره، یخني ده، غوړ نه لري. له دې خبرې سره یې ډوډۍ بېرته پر خپل ځای کېښوده. په حیرانۍ مې ورته وکتل. سترګې یې د اوښکې ډکه وه او په څېره کې یو درد پروت و.
پر خپله خبره مې فکر وکړ. داسې څه مې له خولې نه وو راوتلي چې څوک خوابدی کړي. ورو مې ویل ولې د لاسونیو؟ د لومړي ځل لپاره یې خړې شونډې وخوځېدې. هېڅ. بېرته یې پاستي ته لاس ور وغځاوه. ډوډۍ یې وخوړه، لنډه دعا یې وکړه او په یوه سترګه یې راته وکتل. مننه. حیران شوم. وار له واره مې د تېرې شپې عکس سترګو ته ودرېد. ځکه د مننې ټکي کلیوال خلک دومره نه کاروي. دوی له مقابل لوري نه د خوښۍ څرګندولو ته د کور ودان، خدای دې مخ واړوه، خیر اوسې، مونږ کمه کړه، خدای دې ډېره کړي، او داسې نور تورې پر خولو راوړي. یو ځل مې بیا په زړه کې پوښتنه راولاړه شوه، دا سړی څوک دی؟ لا مې په ذهن کې دا پوښتنه د ځواب لپاره سره اړوله چې بوډا وویل بچیه را سره په زحمت شوې. ما وخندل. څه زحمت؟ په خبره کې راولوېد. که سهار تا واښه وه درنه ځم. نه پوهېږم چې ولې مې د زړه له تله وویل دا د خپل کور وګڼه، تر څو چې نه یې روغ شوی نشي تللی. خوله یې خبرو ته جوړوله چې ما ورنه وار واخیست. او بل واوره ډېره ده، منډ نشته. دا وخت مې په ذهن کې راتېر شول چې د ده د ځای د معلومولو لپاره ښه وخت په ګوتو راغلی دی. په خندا مې زیاته کړه نو چېرته وځې؟ له دې خبرې سره یې سر وځړېد او غلی شو. خو ما نه غوښتل چې یو ځل بیا چوپتیا خوره شي. هماغسې مې په خندا وویل د کوم ځای یې؟ بې له دې چې سر پورته کړي ورو وویل د قره باغ، د غزني قره باغ یادو. ما وخندل. د قره باغ د نجونو څه عجب جمال دی، ګل په قره باغ دی. د لومړي ځل لپاره یې ګونځې ګونځې شونډې ویړې شوې او په خوند یې وویل دا سندره خان قره باغي ویلې ده. د خبرو لپاره ښه بهانه راته پیدا شوې وه. ومې ویل او د خان سندرې مې خوښېږي، خو هنرمند و. ورو یې ویل پرچمیان ویشته. په خبرو کې ور ولوېدم. خو ما اورېدلي چې مجاهدینو مړ کړی. د دې پر ځای چې څه ووایي بلا پوښ ته یې لاس ور وغځاوه او هماغه کاغذونه یې پر ځمکه کېښودل. خو دا ځل عکس ورمخې پروت و او پر شا یې لیکل شوي وو د 1482 لمریز کال د سهار 18. له پاکټ نه یې یوه ګولۍ ور واخیسته. د چایو غوړپ یې ورپسې کړ او په داسې حال کې چې کاغذونه یې په جیب کې اچول ویې ویل نه بچیه، پرچمیان ویشته. وپوهېدم چې سړی هیرجن نه دی او ذهن یې ښه کار کوي. ده زیاته کړه خان ټکسي چلوله او د په درېیمه کارته کې خپل موټر کې توپانچه پرې تشه کړه. 950 کال او کله چې مړی قره باغ ته راوړ ملایانو په دیره کې نه پرېښوده. ومې ویل ولې؟ د جهاد لومړۍ دوره وه. ملایانو چې ویل چې خان کافر و او باید مسلمانانو دیره کې خاورو لاندې نشي. د کورنۍ غړي یې بېوسه خلکو، نه یې زور درلوده نه یې ځمکې. هماغه چې د غواو په غوجل کې قبر ورته وکینده او خاورې پرې واړولې. دا وخت مې د کوچني ورور د چای له پتنوس سره کوټې ته ننوت. بوډا وویل ورور دې دی؟ لنډ ځواب مې ورکړ هو. ورور مې 2 پیالې له چایو ډکې کړې. یوه یې د بوډا او بله یې زما مخې ته کېښوده او په خپله له کوټې ووت. بوډا وخندل ډېر شوخ دی. وپوهېدم چې د تېر ماښام د هلکانو ځورول ور په زړه شو. یو څه وشرمېدم او ورو مې ویل څنګه یې کې هلکان دي؟ بوډا پیاله ور پورته کړه او سر یې په منفي بڼه وخوځاوه. لویان هم ګرم دي. ما د نورو خبرو تمه ونه لرله چې بوډا غلی شو. بې اختیاره مې له خولې ووتل کاکا انور څوک دی؟ ناڅاپه یې ګیلاس په لاس کې کوږ شو. یو توند حرکت یې وکړ او په چټکۍ سره یې خپله غځېدلې ښیښه ورټوله کړه. د لاس په ګوتو یې لمده پیسه چې مړ تاو ورنه پورته کېده د خپلې پښې له څرمنې نه پورته ونیوله. په وارخطا یې ولاړ شوم خو ده تر لاس ونیولم. چېرته؟ په خوابدي غږ مې وویل د غاښونو کریم راوړم، د سوځېدو لپاره ښه دی. ده وخندل کښېنه زوروره، دومره لویه خبره نه ده چې عمر تېر شي خپل لاس به دې په واک کې نه. خو زه له خپلې خبرې پښېمانه وم او د هغه سوځېدل مې له خپله لاسه ګڼل. بوډا خپله ښي پښه تر څنګانه لوڅه کړه. په
پر توره څرمنې یو دوه ځایه مازي سرخي ښکارېده. څو ځله یې سوځېدلي ځای ته ور پکړل او ویې ویل دې ته برسېرنه سوځېدنه وایي، دومره د تشویش وړ نه ده، پخپله ښه کېږي. وروسته یې په داسې حال کې چې خپلې پښې ته یې کتل ورو ویې ویل د انور نوم دې څنګه پر خوله راغی؟ تلوری غونډه شوم. هسې تا په تبه کې یادو. یو سوړ اسویلی یې وایست. ما ورته وکتل. په سترګې کې اوښکې راټوله وې او غري نیولی غږ یې مازي شونډې سره وخوځولې. انور زما زوی دی. تر یوې شېبې چوپتیا وروسته یې په داسې غږ لکه څوک چې له ځان سره غږېږي زیاته کړه ډاکټر انور. په دې خبره کې یو ژور درد پروت و. په زړه کې یې راتېره شوه زوی به یې مړی وي. عکس مې سترګو ته نیغ ودرېد. په ذهن کې مې وګرځېدل نو هغه نجلۍ څوک ده؟ شاید دوه ودونه یې کړي، یو به یې په ځوانۍ کې او بل د زړښت پر مهال. خو دا فکر هم د منلو وړ راته نه ښکاره نه شو. دا خوار بوډا او هغه ښاري ځانه نجلۍ هېڅ امکان نه لري. شاید هم امکان لري. ذهن مې ګډ وډ پوښتنو ته ګډ وډ ځوابونه ورکول. په پای کې پوښتنې او ځوابونه سره ګډ شول. توري په یو بل کې وننوتل. نه مې پوښتنه جوړولی شوای او نه هم ځواب. د بوډا غږ زما فکر سره راټول کړ. واده لرې؟ ورو مې وویل نه، تر اوسه لا نه. پلار مې وویل چې لومړی د سبق خلاص که. په بیړه یې وویل د څه شي سبق؟ پوهنتون یادوم. دا مې وروستی کال دی، اوس په رخصتۍ راغلی. لنډه شېبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. وروسته یې سر پورته کړ. ښه ده پلار د اولاد خیر غواړي، هغه مه خوابدي کوه. ورو مې وویل له ما نه مې مور و پلار دواړه خوشحاله دي، تر خپله وس یې درناوی کوم. هو زویه، زاړه خلک د ماشومانو غوندي په کوچنۍ خبره خوشحالیږي، خو ډېر کم خوابدون به یې نشي زغملی. دې ته ورته خبره ما د ته په 3 کال کې له خپل استاد نه مې اورېدلې وه. هغه ویل څومره چې عمر تېرېږي په همغه اندازه د مغزو جرات هم کمزوري کېږي او انسان په وړه خبره تر روحي فشار لاندې راځي. په خندا مې ویل کاکا ته خو د ډاکټرانو غوندې خبرې کوې. ده وخندل ډاکټر نه یم، خو لږه ډېره مطالعه لرم. په خندا مې خبره ورغوڅه کړه. ښه نو زده کړې دې چېرته کړي دي؟ یوه شېبه غلی و. وروسته یې په ارام غږ ویل زموږ په وخت کې لیسې او پوهنتونونه نه وو. تر 4 لیکل لوست کېده. د ظاهر خان دوره وه. د حکومت خلکو به کلیو کې ګرځېدل. کلیوالو به خپل ماشومان پټول، بانې به ورته پیدا کولې، تاوانونه به پر غاړه اخیستل، رشوتونه به یې ورکول او یا به شتمن خلکو بېوزلو ته پیسې ورکولې چې د دوی د ماشومانو په ځای د خپلو کوچنیانو نوم ورکړي. زما پلار هم نسمن سړی و. د کلي ملک یو پسه ور وبخه او د ملک د زوی په ځای زه مکتب ته روان شوم. په خبره کې ور ولوېدم نو د خلکو ولې دومره مکتب نه بدې راتلل؟ هېڅ. ده ویل چې مکتب ماشومان بې لارې کوي، کفر ته یې باسي، دین او مذهب ورنه اخلي. بوډا یو شېبه غلی شو او بیا یې یوه سترګه ور راواړوله. زویه، کلونه تېر شول خو زموږ فکر لا په خپل ځای ولاړ دی. اوس هم ډېر خلک هم دا عقیده لري مکتبونه سوځول کېږي، ښوونکي وژل کېږي او مکتب ته د فساد ځاله وایي. دلته لا اوس هم لمر ته زولنې ورلوېږي او ځمکه د وایي په ښکر ولاړه ده. بوډا پر خبرو راغلی و او ما غوښتل چې د هغه د ژوند په اړه ډېر څه واورم، خو د نزاکت له مخې مې نیغ په نیغه پوښتنه نه شوای ورنه کولی. مجبور وم چې له څنډو نه اصلي موضوع ته راشم. په خندا مې خبره ورغوڅه کړه. نو 2 ګټو مې وکړې، هم مو پسه ترلاسه کړ او هم د مکتب